دا یې ورور سوال کړی دی چې د نیکعملې ښځې څه صفات دي؟ هغه ښځې چې هغه انسان ویلی شي چې دا صالحه او نیکه ښځه ده په هغې کې څه صفات دي؟ نو دا تفصیلي خبره ده او موږ بعض درسونو کې بیان کړې هم ده. دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا دنیا د دې دپاره ده چې په موږ امتحان وکړی شي او بیا په آخرت کې به نتیجې راوځي. نو هر مسلمان باندې بیا لازم دی چې ځان له په دنیا کې هغه څوک وګوري چې د ده مرسته کوي د آخرت په باره کې، لکه نیک ملګری او چې ستا ملګري نیک عملی نو دا نیک ملګري د آخرت په باره کې ستا مرسته کوي، دیندارۍ په باره کې ستا مرسته کوي، الله ته د نزدېکت دپاره یو لار ده د نیک ملګری. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه په سنن ابي داود کې شتي، لا تصاحب الا مؤمنا، مه ملګری کوه مګر نیک عمله مؤمن. نیکانو خلکو سره کښېنه پاسه، په هغې کې فایده دی که د ایمان د کمزوری شوی وي نو چې د هغوی سره کښېنې پاسې نو ایمان به دې څه شي، بیا برابر شي، تازه به شي. ښایي دنیا پرستو سره چې کښېني نو که لږ ډېره ګزاره کوي هغه به هم څه شي، هغه هم ختمه شي. ځکه د هغوی سره کښېني کار سبا او څو دې اړي او څنګه څو او په څو او څو لږې کلي ته او څو ته جوړېږي او جیداد او ځمکه او پټې او کله به چوټۍ ځي او کله به راځي، یو موضوع زړه ټول ګټه کي بلکل. خو چې کله دینداره یي او تا ته الله را یادوي، درس له دې بوځي، مانځه له دې بوځي، نصیحتونه درته کوي، د غلط کار نه دې منع کوي، د ښه کار امر درته کوي، نو د هغه ملګري دي چې د دوی لټون پکار دی چې زموږ ته د آخرت ته لار واضح شي او موږ نږدې شو جنت ته. جنت ته نږدې کېدو ډېرې طریقې دي. یو طریقه ده چې نیک عمله ملګری ځان له وګوري. نو په ملګرو کې په اولني سر کې کوم ملګری راځي؟ ښځه، هغه د ژوند ملګری، ستا د طلایي ملګری، هغه ملګری چې الله وایي زنانه د نارینه لباس دی او نارینه د زنانه لباس دی، د یو بل سره رازونه وي، نو بیا نیک عمله ښځه به ګوري ځان له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث شتي چې خلک چې ښځې غواړي نو د یو څو خبرو دپاره، څوک یې د دین دپاره غواړي وایي دینداره ده، څوک یې د مال دپاره غواړي وایي څه ده، مالداره ده، څوک یې د قوم د لاسه غواړي وایي نسب یې زورور دی، او څوک یې د ښایست د لاسه غواړي وایي ښایسته ده. څو خبرې دي؟ څلور. پیغمبر وایي فاظفر بذات الدین تربت یداک. په دې څلورونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه د دین دا خبره وایي مضبوطه راونیسه، کامیاب به اوسي. یو ښځه که بدرنګه ده او دینداره ده نو الله ته په نزدېکت کې دا هم یو سبب جوړېدی شي. یو ښځه که غریبه ده او دینداره ده، یو ښځه نسب کمزوری او دینداره، چې ته مالداره دې راوسته ځه، څه به پکې چې مونځ او دس نشتي او بد اخلاق او سمه ښایسته ښځې دې راوسته چې هغه نه د الله حق پیژني، نه پیغمبر پیژني، نه مور پلار پیژني، نه خواقس خر پیژني، او دا یو ګز ژبه یې راوتي په مخه او کور کې ټولې جګړې کوي، به دې کوي څه به کوي؟ او چې ستا د بچو تربیت هم نشي کولی. نو ځکه پیغمبر وایي دینداره ښځه وګوره. ضرور وایي چې د دینداره ښځې صفات، نو دا اوږده خبره ده خو لنډه به یې کړو. الله په قرآن کې یو څو صفات ذکر کړي دي. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. قانتات یو صفت په نیکه ښځه کې دی، په نیک عمله ښځه کې،
چې دا به د الله عبادت ډېر کوي، چې د الله عبادت ډېر کوي. اوس چې په داسې بلا واوړي چې په میاشتو کې د لږ مونځ نه کوي او نه مونځ پېژني، او دا بعض ورته خوشحاله وي سهار پراټه ډېر مزداره پخوي. ته په پراټه څه کوې؟ هغه الله نه پېژني. والله زه چې یو ښځه مونځ نه کوي د دې لاسه ډوډۍ سړی څنګه خوري؟ زما خو دغه ډوډۍ له لاس نه ورځي، یعنې زړه مې ورته نه کېږي د هغه ښځې رزق ته چې هغه مونځ اودس نه کوي، الله نه پېژني، پیغمبر نه پېژني، عقیده یې نه ده معلومه. ناولنی صفت به پکې دی چې دا به د الله بندګي ډېره کوي، حافظات للغیب ما حفظ الله. د خاوند په غیبوالي کې به د خاوند د مال او د عزت خیال ساتي. د خاوند په غیبوالي کې به یعنې چې خاوند نه وي، په سفر تللی دی، مزدورۍ له وتی دی، څه کار له وتی دی، دا به د خاوند د مال، د خاوند د عزت او د خاوند د بچو خیال ساتي. یو حدیث کې راځي، ډېر ناشنا روایت دی، امام احمد راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. د پیغمبر د حدیثونه ډېر خواږه او ډېر مزېدار او الحمدلله چې زموږ سره واسطه ده. زمونږ د سلفیت د منهج دیم دغه بس د الله خبرې دي او د پیغمبر خبرې دي او د صحابه کرامو خبرې دي او د ښکلی صفا سوتره منهج. نو دې باب کې دا حدیث ډېر مزېدار حدیث دی. ابو هریره وایي یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې یا رسول الله ای النساء خیر، یعنی په ښځو کې غوره ښځه کومه یوه ده؟ لکه څنګه چې ورور سوال کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته التي تسره اذا نظر الیها، چې خاوند ورته وګوري خوشحاله شي، چې خاوند ورته وګوري څه شي؟ خوشحاله شي. چې ته کور ته ورننوځې او ستا نظر بې پرېوځي او ته خوشحاله شي او سکون درته میلاو شي. بعض وروڼه په داسې امتحان کې پراته دي چې کور چابي تو کې ورننوځي او ته وسړې د دې پی نشته او د هغه پمپرې نشته او پلار دې نن بیا غوسه و او مور دې نن بیا دا ووي او خور دې دا ووي او ورور دې دا ووي او وړه نشته او پی نشته او شملې نشته. سړی وایي چې الله اوس د دې بلا نه مې د الله خلاص کړي. نو بیا دی بهر پروت وي، بهر پروت وي. که ما لکه ما ته بعض کسان د بعض مبارکې ووي دی د شپې ناوخته پورې بهر وي. نو غریب به دغې داسې ښځه به اورېدلی چې هغه کور ته ورځي طبیعت ورله ښه خراب وي، وایي چې څومره بهر یم خیر. یا یو نیمه ښځه باندې سړی واوړي د ځان خیال نه ساتي، صفایي نشته، په بد حال ګرځي، نو خاوند به څه خوشحاله شي چې ورننوځي کور د هغه په بد حال، کپړې په بد حال، په جامو کې وچ ځای نشته، دې باندې ماشوم مې چاجي کړي دي او دې باندې هغه پلاني مې چاجي کړي او د سالن بین ترې روان دی او د لوګو بین ترې روان دی او په بد حال. او بیا وایي دا بعض خویندې وایي زما خاوند وایي چې دویم واده کوو. دا خو صرف د وینا په دغه کې دی، یعنی چې یو سړی صبر وکړي داسې ښځې سره، دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران دی. څه وایي؟ بس خو به داسې چې ورسره عادت دي، لکه موږ خو دا وایو چې داسې ښځې سره صبر څه دی؟ ګران دی، ډېر ګران دی. نو ښځه هغه ښځه چې ته ورته وګورې او څه شي؟ خوشحاله شي، زړه دې باغ باغ شي، ښایسته ښایسته خبرې، ځان یې سنبال کړی، خوشبویي لګولي، ته کور ته ورننوځې کوټ دې نه والي، ټوپۍ دې نه والي، جوراب یې ځای لرې کړي، ډوډۍ دله راوړي، بل شی دله راوړم، چای دله څنګه پوخ کړم او پکې داسې تپوسونه دې نه کوي. ها دا د دغه خبرې نه دي، دا خو زه ګوره حقیقت بیانوم چې ښځه دې ته وایي ژوند داسې خلکو تېر کړو. او بعض هغه دي غریبانان چې سهار او ماښام د هغوی په کور کې درز او ګپه، درز او ګپه،
کنځلې او جګړې او وهل ټکول او طبیعت ده او یو غد ده او دې ده د دوی د ژوند ډېر تنګي او د کور د مسلې نه دي د ګورې سړی لیونی کوي سم خیال دی بهر د مسلې ګورې سړی نه ګډوډ کوي خو د کور د مسلې سړی خرابوي نو چې ښځه داسې چې تو ته وګوري خوشحاله شي وتطیعه اذا امر پیغمبر وی بل پکې دا صفت دی چې خاون ورته څه وي هغه کوي چې خاون ورته څه وي هغه کوي ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره او هغه څه نه کوي د خپل ځان په باره کې او یا د مال د خاون د مال په باره کې چې هغه د خاون بدي شي یو حدیث کې داسې راځي امام نسائی دا حدیث راوړی دا قسمه خبرې د دې هلکانو ډېرې خوښې ده ودونه یې چې نه یې کړي هسې ورته خاندي را خاندي خو دا بعض به ما ته دا وایي چې زمونږ په موقع تللی ته موږ ته څه له بیانې دا موقع چا ویلي دا دویمه به څوک کوي او دا درېیمه به څوک کوي او دا څلورمه به څوک کوي موقع تللی هېڅ موقع نه تللی او اوس که څلور یې کړي خو څه ووایم نو که څلور یې کړي هغه جدا مسله ده دې حدیث ته غوږ کښېږده ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو ته د هغه زنانه خبر در نه کوم چې په جنت کې هم ستاسو زنانه یعنی جنتي زنانه کل ودود ولود مینه ناکه ښځه او چې بچي ډېر راوړي بچي ډېر راوړي دا خو واضحه ده خو چې څه مینه ناکه یي مینه ناکه یي نو دا مینه ناکه څنګه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره ته کې دا زما خبرې نه دي ګورې خو دا خبرې افسوس دی چې زمونږ اکثر مولیانو پټې ساتلي زموږ معاشرې په تیارو کې پاتې شوي دي ښځه خاوند به یو بل سره ژوند څنګه تېروي دا نه دي بیان شوي او که بیان یې کړي سبا له یو را روان وي په برید مولوي صاحب تا خبرې وکړې سپیکر کې بهر ته راغلې څه چلو شو دا خو د دین مسلې دي په کور کې چې په واده کې سندرې لګېدلي او د زنانه ټولې ګډېږي او د نارینه ګډېږي او دا ډمتوب رواني او دا بې پردګي په کور کې رواني یو ونه وي چې یاره دا څه خبرې خو که چېرته یو عالم دیني مسله بیان کړه چې د معاشرې پکې خیر دی وایي دا مسلې څوک په سپیکر کې یاره اوس دا مسله پیغمبر کړې ده او د هغه نه زیات غیرتي څوک نشتی مګر یو الله ټول نه زیات غیرتي الله دی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي دا مینه ناکه ښځه کمی زموږ دا خبره تاسو هم واورئ او زمونږ خویندې میندې دې هم واوري د ښه ژوند تېرولو طریقه ده اذا غضبت کله چې دا غوسه شي او اسیء الیها یا ورسره څوک زیاتی وکړي څوک خاوند دی که نه خاوند ورسره زیاتی وکړو او غضب زوجها او یې خاوند خفه شي ګوره یا خو دې سره زیاتی وشو یا زیاتی هم دې سره شوی دی او یا چې خاوند پسې خبره خفه شو دې ته وایي مینه ناکه ښځه وایي دا راشي دې خاوند ته وایي چې هذه یدي فی یدک لا اکتحل بغمض حتی ترضا خاوند ته د خپل لاس په لاس کې کېږي وایي دا زما لاس ته ستا په لاس کې دی زه خو د هغه وخته پورې نه وده کېږم چې څو پورې ته راضي شوی دی نو خاوند څه کي راضي کي زمونږ بعض چې غریب ځان خفه کړي وي چې لږ به دروند کړم ځان هغه زر سامان وامان راوچوي زه پلار کره ځم نه غریب ویرېږي هغه بیا توبه وباسي وي د دې نه بعد خفه کېږم هم نه ولې دغه شان کوي که معمولي دې ځان خفه کړو پلار ته ټلیفون کوي هغه ګاډی راولېږه بس وي راځه کور ته او دا اوس روانه شي نو دا خو خاوند دی لاړه شه راضي که خوشحاله که او دغه شان خاوند لم پکار دی خیر دی دا هم انسانه ده که چېرته یو ورځ خفه شي یا غوسه شي هېڅ خبر نه ته راضي که
ته ورته ووایه زه ګورې ډوډۍ د هغه وخته پورې نه خورم چې ته راضي شوي نه زه ګورې هغه وخته پورې نه وده کېږم چې پورې ته راضي شوي د کور به هم د مینې محبت کور وي د یو بل سره د داسې ښځه خاوني چې بیا په یو بل باندې ځان قربانوي او یو هغه دغه ژوند هغه روټیني ژوند څه ته وایي یعنې ښځه او خاوند دي نو ژوند خو به تېرې بله څه لارې شتي نشته دې ته روټیني ژوند وایي او یو ژوند د څه د مینې محبت په یو بل باندې مینې په صحیح معنو سره د هغوی هغه ژوند هغوی له مزه ورکوي د هغوی هغه بچي د هغوی هغه کورنۍ هغوی له د ژوند کې مزه ښه ډېروي ولا دا یو څو صفات دي چې ذکر شوي د قرآن او حدیث کې چې دا په یو ښځه کې رالو نو څه خیال دی دا خو به اوچته ښځه ده